ما او ریاض ورور په یو ډیر ښایسته او زړه راښکونکي مسجد کې ناست یو. لرې په یو ولایت کې دا مسجد واقع ده او په یو ډیر مرکزي نقطه کې واقع ده. زه تاسو ته د ژوند ډیره یوه جالبه خاطره در سره شریکوم. د تېرې میاشتې یو واقعه ده. یو مسجد ته لاړم، په مانځه کې ودرېدم په صف کې، نو یو نفر باندې مې شک راغی. شک مې پرې راغی، خو خیر کله چې مونځ خلاص شو ما ورته وویلې مالته پلانکی نه؟ هغه بالکل حیران شو که نه، وایي زه خو یم، ته څوک یې؟ نو مال زه خیر چې دغه مونځ هم پوره کړو بیا به د باندې سره نور تعارف وکړو. نو هغه هم حیران و، د باندې راته ولاړو. چې راووتلم نو دا زما ملګری و، 18 کاله وروسته مې پیدا کړ. ته فکر وکړه که نه چې اصلا زما په ذهن کې هم نه تېرېده چې دا ملګری به زه پیدا کوم او بیا په داسې یو ځای کې که نه 18 کاله وروسته ما ورته ویلې چې ته پلانکی یې. د هغه فقط هغه تخلص یې ما ته یاد و، صحیح ده، اصلي پوره نوم یې هم نه و راته یاد. نو هغه هم حیران و. بیا هم سره چې دا خبرې وکړې، خاطرات مې ورته وویلې. ډېر وخت وروسته بیا په ذهن کې راغله چې والله ما ورته خو رښتیا هم په دلته وو په یو ځای کې، او څومره یو ښه وخت هم تېر کړی و، څومره یو ښې خاطرې که نه. دا هسې یو د ژوند خاطره ما تاسو ته وویلې. په مسجد کې د دنیا او د آخرت خیر او برکت پروت ده. کوشش وکړئ چې انشاءالله مسجدونو ته لاړ شئ، خپل ماشومان هم بوځئ. که تاسو په افغانستان کې یئ، که تاسو په خارج کې یئ، حتما له مسجد سره یو ځای پاتې شئ. په دې کې ستاسو روح آرامیږي، تاسو خوشحاله کیږئ، تاسو مسلمانان وینئ، تاسو ناشنا خلکو سره یو ځای کیږئ. هم روحي ګټه ده په دې کې، فایدې دي، او هم پکې مادي فایدې دي. سبحان الله، هر اړخیزې فایدې په مسجدونو کې شته دي. زمونږ ډیر داسې دوستان دي، هغوی بس منځونه کوي الحمدلله، خو کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې ډېرې شپې او ورځې تېرې شي که نه، نو هغوی له جمع نه هم محرومه دي او د مسلمانانو سره د ملاقات نه هم محرومه دي. کله چې ته مسجد ته راسې داسې احساس کې چې ته د یو چا ورور یې، ته په یو کمیونټي کې ته دوستان لرې، ته ورونه لرې، ته داسې همفکره خلک لرې. والله زه خو داسې کله کله احساس کوم مال په دې دنیا کې چې الله جل جلاله زه د خلکو سره یو ځای کړی یم که نه، انشاءالله همدغه خلکو سره هم په قیامت کې هم یو ځای کوي او په جنت کې به هم ورسره یم. نو مسجد کې عموما ښه خلک دي. په خپل شوق باندې لاړ شئ، په خپل فکر باندې لاړ شئ، په خپل احساس باندې لاړ شئ، د الله د رضا لپاره لاړ شئ او د دې لپاره چې ستاسو اجرونه او ثوابونه زیات شي. موږ تاسو مسجد ته نه د انسانانو په خاطر ځو او نه باید مسجدونه د انسانانو یا د حکومتونو یا د خلکو لپاره پریږدو. ځینې داسې خلک شته دي چې مسجدونه او منځونه یې پرېښي د خلکو لپاره که نه، نو دا هم صحیح نه ده ورور. قوم لپاره یا چا سره نه ده جوړه، بس وایي جمع ته هم نظم که نه، دا مسجدونه مبارک ځایونه دي. دلته موږ تاسو راځو چې د الله عبادت وکړو. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دلته به یوازې او یوازې الله جل جلاله په نظر کې نیول کېږي. دلته موږ راغلو، والله ډېر زیات خوشحاله شو. مسجد په دې ځای کې داسې وړوکی غوندې ده، څومره ښایسته مسجد جوړ شوی ده، نوی جوړ شوی داسې ښکاره کېږي. هر چا چې په دې کې ونډه اخیستي، الله جل جلاله د دنیا او آخرت کې خوشحالیانې ورکړي. روح هم خوشحاله شو، دمه مو وکړه، تاسو سره مو یو څه خاطره شریکه کړه. ریاض ورور به هم انشاءالله تاسو ته یا خپل احساس در سره شریک. مننه استاد، الله دې خیر درکړي. نورې نړۍ کې استاد مسجد د یووالي معنا ورکوي. ته ولاړې څنګ کې د یو تور پوستی دی، ته ولاړې اخواته د یو بل ملک دی کس دی، یعنی ته په یو صف کې کولی شي چې د 10 ملکونو کسان پیدا کی، خو ولی ټول د یو الله عبادت کوو. یا مینه ده، ورورولي ده. هغه کې دا مهم نه ده چې ما څنګ کې څوک ولاړ دی، تا څنګ کې څوک، حرمین، همدغسې نور مسجدونه په نورې نړۍ کې. نو موږ هم باید دغه مسجدونه د مینې ځای وګرځو. دلته مطرح دا نه ده چې زه څوک یم او ته څوک یې. دلته هغه څوک الله ته نږدې دی چې ډېره تقوا ولري. خو موږ ټول چې په یو صف کې ولاړ یو، د هغه امام اطاعت کوو، نو مطلب دا دی چې موږ ټول سره یو ورونه یو، یعنی متحده یو. هغه ځکه چې ډېری وخت متاسفانه ولایاتو ته متاسف سفرونه کوو،
نو ما ته دردونکی دا وي چې زه کله پوښتنه کوم چې څنګ په څنګ مسجدونه وي او 4-5 متره یا 100 متره مسافه لري، نو زه پوښتنه کوم دا چا د وي دا د فلاني خیل مسجد دی، ښه دا د چا د وي دا د بستاني خیل دی، وایي دا خلک د مسجد کې مونځ نه کوي، دا خلک د مسجد کې مونځ نه کوي، که په غلطۍ هم پکې مونځ وکړو بیا تانه ورکړي تا فلاني مسجد کې ولې مونځ کړی. نو دا فکر کوم د مسلمانانو هغه بې اتفاقي ښکاره کوي. موږ باید د مینې هغه اظهار وکړو، ځوانان ماشومان هم راشي دلته مسجد ته، ځوانانو مجلسونه یې کښېني یو څه زده کړي، ځکه دا 15 وخته په نورې نړۍ کې دوی ته کمیونټي سنټر یې جوړې کړي تر څو دغه ټولنې خلک شاوخوا سره یو ځای شي، هغه اجتماعي ژوند برابر شي. موږ ته الله تعالی د مخکې نه ګوره مسجدونه دي، 15 وخته مانځه ته راځو، هغه دنیا یو طرف ته پرېږدو، دلته الله عبادت کوي، یو بل ګورو ډېر وخت بعد څنګه ښه صحت دې څنګه دی، هغه ټولنیز ژوند برابرېږي. نو په اروپا کې کوم ورونه چې اوسېږي، خارج کې چې اوسېږي، هغوی هم باید خپل اولادونه د مسجد سره په تماس کې پاتې شي، ځکه مسجد کې دوی ښه ملګري پیدا کوي، ښه خلک پیدا کوي، نورې نړۍ استادانو سره، خلکو سره، لیکوالانو سره، ډاکټرانو سره، نورو سره تماس پیدا کېږي، حتی کولی شي چې ټول یو ښه بزنسمین هم پیدا کړي، سره تجارت هم وکړي، سره رشتې هم وکړي، هلته ښه هلکان هم پیدا کېږي، ښه کورنۍ هم پیدا کېږي، سره تماس پیدا کېږي. نو دا داسې یو اجتماعي مرکز دی، نو موږ باید دا ځان ته محدوده نه کړو چې دا به صرف ما لپاره وي، دا زما د قوم مسجد دی، دا زما د کلي مسجد دی، نه، چې چیرته یو ټول سره ورونه یو. که د افغانستان هر ځای ته ځو تر دې دمه موږ احساس نه دی کړی چې موږ پردي خلک یو، مینه یې راکړې، محبت یې راکړی، ځکه که د هر قوم خلک دي، خو دغې لپاره که استفاده شي نو زه مطمئن یم دغه ولس کم جوړېږي د همدې ځای نه راجوړېږي. که اتحاد هم راځي د مسجد نه، د منبر نه راځي، که مینه او ورورولي راځي د مسلمانانو ترمنځ د همدې منبر نه به راځي، که د ځوانانو فکرونه اصلاح کېږي، خلک ښه طرف ته هڅول کېږي، د هېواد پرمختګ لپاره خلک هڅول کېږي، د همدې منبر نه به هڅول کېږي. نو د چکرې ووهو دا کیمرمین به موږ په سره مسجد به سره یو نورې خبرې به هم خلکو ته وکړو. دا مسجد به وګورو چې بند دی ناوخته د شپې، او شپې ناوخته ده، بسم الله وکړو، ګروپونه خو لګېږي پکې، الله دې خیر ورکړي، رښتیا شپه خلفه کړې لګه ماشاءالله. داسې یو ښایسته مسجد ده، هغه ورونه چې دلته راغلي دي دې ولایت ته نوم به نه تاخلو، کېدای شي هغوی به تاسې پیدا کوي، کېدای شي هغوی به دا مسجد ماشاءالله لیدلی وي. وګورئ څومره یو ښایسته مسجد ده، زبردست، احاطه یې ډېره ماشاءالله غټه ده، دا وګورئ داسې ښه هغې ورکړي دي علامې، او ټول استاد داسې ښکاري چې دغه تیږه چې ده د مرمر د افغانستان تیږه ده، الحمدلله دا سپینه تیږه که نه ماشاءالله الحمدلله. نو ډېر داسې ګرد غوندې هغه یې جوړ کړی احاطه. ګورئ دا هغسې دغه سپین هغه پکې راخلي، تاسو ته به زه دې خواته راشم چې دا وګورئ تاسو ته دا ښکاره شي ماشاءالله. نو دا داسې ګرد هغې ورکړی احاطه، ډېره غټه احاطه یې ورکړې، بیا هلته پکې ماشاءالله شنه چمنونه هم شته دي د استراحت لپاره، بعض ځایونه پکې چې غونډۍ جوړ کړي دي جګ چې هلته څوک کیني، دا ټول بازار شاوخوا ورته ښکاره کېږي ماشاءالله. هلته ونې پکې دي، ګروپونه پکې لګېدلي دي، او کېدای شي خواته خو موږ نه یو تللي د مسجد مخې ته، کېدای شي هغه ځای به هم ډېر ښایسته وي. او بل استاد پکې د هغه هم دی که نه، دا رنګ هم ډېر ښایسته دی، دا د اقصی مسجد بڼه یې جوړه کړې ده. بل مهمه خبره دا ده چې دا د مسجد الاقصی هغه په بڼه جوړه شوې ده، یعنې مسجد الاقصی به زموږ په زړونو کې ځای لري، دا د اسلامي شاعرو برخه ده، او باید د هغه شاعر هغه مینه جذبه د مسلمانانو آینده نسلونو په زړه کې پاتې شي. نو ماشاءالله ښایسته مسجد دی. موږ کوشش کوو انشاءالله تاسو ته بعضې ښایسته ویډیوګانې وکړو انشاءالله چې تاسې وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. جزاک الله خیر.